سلامونه وخت مو په خیر تاسو ته زیر نیوز سلرویش څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته خراغلاست وایو. نن جمعه د 1404 هجري لمریز کال د تلې اتلسمه چې د 2015 زیږدیز کال د اکتوبر له لسمې سره برابر ده. زه شبنم مزریم او تاسو ته زیر نیوز سلرویش څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. کابل کې د بي پیلوټه الوتکو برید. کابل ښار تېره شپه بي پیلوټه الوتکو ولړزاوه، خو تر اوسه یې د تلفاتو او څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي رسنیز شوي. د متقي او د هند بهرنیو چارو وزیر لیدنه. متقي هند ته د سفر پر مهال له خپل هندي سیال سره لیدنه کې په کابل کې د هند د سفارت د کچې له تخنیکي ماموریت څخه ډیپلوماټیکي کچې ته د لوړولو خبر ورکړی دی. او پاکستان یو ځل بیا د خپلو ناکامیو پړه پر افغانستان واچوله. د خبرونو تفصیل. کابل ښار تېره شپه بي پیلوټه الوتکو ولړزاوه. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې کابل ښار کې د یوې چاودنې غږ اورېدل شوی. نوموړي ویلي چې څوک دې تشویش نه کوي او په وینا یې خیر او خیرت دی. مجاهد زیاته کړې چې د پیښې په اړه پلټنه روانه ده او تر اوسه د کوم زیان په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. د راپورونو له مخې بي پیلوټه الوتکو د کابل ښار عبدالحق څلور لارې کې یو لانډ کروزر موټر هدف ګرځولی چې ادعا کېده د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي مشر نور ولی محسود یې هدف ګرځولی. خو هغه څه چې وروسته په یوه غږیز پیغام کې چې ګواکې د نور ولی مسعود غږ دی ویل کېږي چې نوموړی روغ رمټ دی او په خپله قبایلي سیمه کې دی، نه په افغانستان کې. بل لور د اسلامي امارت دفاع وزارت په یوه خبرپاڼه کې یاد برید غندلی او ویلي چې پاکستان یو ځل بیا د افغانستان هوایي حریم نقض کړ. ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پکتیکا په مرغۍ ساحه کې په یوه ملکي بازار بمبار وکړ او د کابل پلازمینې قلمرو یې هم نقض کړ. خبرپاڼه کې راغلي چې دا د افغانستان او پاکستان په تاریخ کې یو بېساری له تشدد ډک او کرغیړن اقدام دی. دفاع وزارت د افغانستان په حریم د تجاوز په کلکو ټکو غندلی او په وینا یې د خپل حریم څخه دفاع د دوی حق ده. له دې اقداماتو وروسته که وضعیت هر څومره ترینګلی کېږي عواقب به یې د پاکستان پوځ ته راجع وي. هیره دې نه وي چې خوست، پکتیا او ننګرهار ولایتونه هم د بي پیلوټه الوتکو تر برید لاندې راغلي. که څه هم په رسمي توګه پاکستان د یادو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي، خو زیاته کړې چې د ترهګرو پټنځایونه هر چیرې چې وي په نښه کېږي به. متقي هند ته د سفر پر مهال له خپل هندي سیال سره لیدنه کې په کابل کې د هند د سفارت د کچې له تخنیکي ماموریت څخه ډیپلوماټیکي کچې ته د لوړولو خبر ورکړی دی. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په یاده لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو د پیاوړتیا، اقتصادي همکاریو د پراختیا، د ولسونو ترمنځ په تګ راتګ او پر سیمه ییزو موضوعاتو هر اړخیزه خبرې کړي. متقي د نشهیي توکو پر ضد مبارزې، سیمه ییزو اقتصادي پروژو او ترانسپورټي دهلیزونو په برخو کې د متقابل همکارۍ پر اهمیت ټینګار کړی. نوموړي له هندي پانګوالو غوښتي چې په کرنه، روغتیا، کانونو، برېښنا، ترانسپورټ او نور برخو کې پانګونه وکړي. متقي دغه رسیله څرګنده کړې چې په هند کې د افغان بندیانو ستونزو ته رسیدنه وشي تر څو خپل هیواد ته ستانه او د واګه بندر د خلاصېدو او د ویزو په برخه کې اسانتیا رامنځته شي. بل لور د هند بهرنیو چارو وزیر جې شنکر ویلي چې د دوه اړخیزه اړیکو د پیاوړتیا لپاره به تعامل ته دوام ورکوي. نوموړي دغه راز په کابل کې د هند د سفارت د کچې له تخنیکي ماموریت څخه ډیپلوماټیکي کچې ته د لوړولو اعلان کړی او هم یې په ډهلي کې د اسلامي امارت د ډیپلوماټانو د منلو هوکړه کړې. د خبرپاڼې له مخې دواړو لوریو هوکړه کړې چې هند به د پراختیایي پروژو په ځانګړې توګه د روغتیا، برېښنا، زیربناو او مرستو زیاتولو په برخه کې خپله ښکیلتیا نوره هم ژوره کړي. د یادونې ده چې ایس جې شنکر 15 امبولانسونه هم د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي ته سپارلي او په وینا یې د 10 امبولانسونو او نورو طبي تجهیزاتو له پراخې مرستې برخې څخه دي چې د افغان ولس سره د هند د اوږدمهاله ملاتړ څرګندونه کوي.
پاکستان یو ځل بیا د خپلو ناکامیو پر افغانستان واچوله. د پاکستاني رسنۍ د راپور له مخکې د یاد هیواد دفاع وزیر خواجه آصف پر عمران خان نیوکه کړې او ویلي دي چې نوموړي زرګونه طالبان پاکستان ته راوستل او اوس هم د پی جی آی ګوند د ترهګرو سره د مذاکراتو خبرې کوي. خواجه آصف په ټولنیزو رسنیو کې په خپور کړي پیغام کې لیکلي سره له دې چې کلونه له افغان حکومت سره خبرې وشوې او پلاوي کابل ته تللي راتللي خو بیا هم د پاکستان دننه وینه تویږي او په وینا یې پاکستاني پوځ او ولسونه کلونه قرباني ورکوي او هره ورځ د عسکرو جنازې پورته کیږي. نوموړي زیاته کړې چې پاکستان له 8 کلونو راهیسې 6 میلیونه افغان کډوالو ته میلمستیا ورکړې چې قیمت یې اوس په خپله وینه ورکوي. خواجه آصف دغه راز ویلي چې اوس باید افغان میلمانه خپلو کورونو ته لاړ شي او دا بې پروایي او ناسپاسي پای ته ورسیږي. تر دې وړاندې خواجه آصف د ملي اسمبلې په غونډه کې هم ویلي و چې د ترهګرو لپاره نرم دریځ او امتیاز د منلو وړ نه دی او هغوی چې ترهګرو ته پناه ورکوي باید حساب ورکړي که څه هم دا به یو څه جانبي زیان هم ولري. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان افغان خاوره د ترهګرو ډلو په پټنځایونو تورنوي. هغه ادعا چې تل د اسلامي امارت له لوري رد شوې ده. د آزاد زونونو د نړیوال سازمان د وزیرانو نړیوال کانګرس په غونډه کې د صنعت او سوداګرۍ وزیر ګډون وکړ. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې د آزاد زونونو د نړیوال سازمان د وزیرانو غونډه کې چې د بیلابیلو هیوادونو د وزیرانو، معینینو، رئیسانو او نړیوالو او سیمه ییزو سازمانونو استازو ګډون درلود. د اسلامي امارت صنعت او سوداګرۍ وزیر عزیزي په خپله وینا کې د آزاد اقتصادي زونونو پر بنسټیز رول د اقتصاد په وده، سوداګرۍ پراختیا او دوامدار پرمختګ ټینګار کړی. نوموړي ویلي چې د ډیجیټلي زیربناو پراختیا، د خصوصي سکتور پیاوړتیا، سیمه ییزې همغږۍ او همکارۍ د پراخولو هڅې د دې برخې مهم محورونه دي. نوموړي د وزارت برنامو ته په اشاره زیاته کړې چې موخه یې د سیمه ییزو او نړیوالو همکاریو پیاوړتیا ده او د نړیوالو سازمانونو رول یې د دغو برنامو په تطبیق کې مهم بللی دی. او وروستی خبر همدا چې په اندونیزیا کې د اسلامي امارت سفارت سرپرست د یاد هیواد د دیني چارو له وزیر سره لیدلی دي. په جاکرتا کې د اسلامي امارت سفارت په خبره کړي خبرپاڼه کې ویلي چې د یاد سفارت سرپرست مولوي سعد الله بلوچ د اندونیزیا د دیني چارو له وزیر ډاکټر نصرالدین عمر سره لیدلی دي. خبرپاڼه کې راغلي چې په یاده لیدنه کې دواړو لوریو د دوو هیوادونو ترمنځ د دوستانه اړیکو پراخېدو، په ځانګړي ډول د علماو تبادلې، د افغان قاریانو د نړیوال قرآن کریم د تلاوت سیالیو او نورو دینی مسابقو کې ګډون او د اندونیزیا د دینی علومو په مدرسو کې د تحصیلي بورسونو د ورکړې په اړه خبرې کړې دي. کورني خبرونه هم دومره وو. د نړیوالو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښئ او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر سبانې خپرونې د الله په امان.